والسلام ته باندې چې راغی او ورته فرمایي یا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنه اے دا الله پیغمبر ما ته داسې یو عمل وخایا عمل ما جنت ته داخل کی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ته غلام آزاد کا چونکه په هغه وخت کې د غلامانو زمانہ و بیا ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د پوهې د پاره چا د چیرې واخله بیا د هغې نه ورته وروسته وفرمایل که چېرته دا هم نشي کولی نو بیا هغه ګاونډي چې په تا باندې ظلم کوي د هغوی سره ته احسان وکړه د احسان معامله ورسره وکړه لیکن که نن سبا په موږ او تاسو باندې ګاونډی لږ څه شی بند کړي یا څه خبره موږ او تاسو ته وکړي نو بیا موږ او تاسو په کلونو د هغوی سره خبرې نه کوو عزتمند ورونو بیا ورته په اخر کې وفرمایل که دا هم نشي کولی نو بیا ته یو غریب مسکین ته یا دغه شان ګاونډي ته روټۍ ورکړه که دا هم نشي کولی نو بیا امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوه یعنی خلقو ته د نیکۍ حکم کوه او د بدۍ نه منې کوه او بیا ورته په اخر کې فرمایي فإن لم تطیق ذلک که چېرته دا کارونه هم ته نشي کولی فکف لسانک الا من خیر بیا خپله ژبه بنده وساته محفوظ وساته صرف د خیر په کارونو کې استعمالوه